الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. یورور محترم دا تپوس کړي د سحر د سنت و قضا مانځنه بعد شته او کنه. یورور محترم دا ډېر ښه سوال کړی دی. اکثر مسلمانانو ته دې باره کې علم نشته دی. په حدیث بخاری و مسلم کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سحر د دې سنت ډیر زیات اهتمام کولو. دینه معلومه شو چې دا سنت مؤکده دي او بیا دا 2 رکعاته ډیر اوږده نه دي کول پکار، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې د سحر دا 2 رکعاته سنت به ډیر اختصار سره کول، لکه صحیح بخاری کې راځي. دا 2 رکعاته سنت کور کې کول هم ثابت دي، لکه مؤطا کې روایت ته ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها فرمای: اذا سکت المؤذن من الاذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين. کله چې به مؤذن د سحر اذان وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کور کې 2 رکعاته سنت مختصرا ادا کړل، او په مسجد کې که یو سړی کوي نو هم ادا کولی شي. خو صرف دومره خبره یاد ساتئ چې کله چا په کور کې دا سنت وکړو چې بیا مسجد ته راشي تحیت المسجد به نه کوي. دغه رنګ کله چې سړی مسجد ته راشي او د سحر جمع ولاړی، نو په دغه رنګ کې به دغه انسان بیا جماعت کې شاملیږي، د سحر سنت به دې پریدي. ځکه صحیح مسلم کی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی: اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ. کله چې د فرض مانځه د پاره اقامت وشي نو دغه وخت کې بیا بل هیڅ قسم مون نه کیږي، کاغه نفلی مونځ وي، کاغه سنت وي، او کاغه د فرض مانځه قضا وغیره. سړی به په فرض مانځه په جماعت کې شاملیږي. نو چې کله د انسان نه د سحر سنت پاتې شو، نو دغه د سحر سنت په 2 وختونو کې د دې سړی قضایي راوړلی شي. یو د فرض مانځه پسې هم کولی شي او نور خاطه وخت کې هم کولی شي. دواړه طریقې د صحیح احادیثو نه ثابت دي. په صحیح ابن خزیمه ابو داود کې روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ولیدو چې د سحر فرض مانځه نه پسې 2 رکعاته کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل: صلاة الصبح رکعتین. د سحر مونځ خو 2 رکعاته دی. نو هغه ورته وی: د الله رسوله، لم اكن صلیت الرکعتین اللتین قبلهما. د فرض مانځه نه مخکې چې کوم 2 رکعاته سنت دی هغه ما نه وکړي، اوس مې وکړل. فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش شو، هغه صحابي ته هیڅ ونه ویل. د محدثینو په اصطلاح کې دې ته تقریری حدیث وایي، سکوتی. کله چې یو صحابي او عمل کړی او د الله نبی ور باندې خاموش شوی وي، نو دا دلیل په دې خبره باندې چې دا کار جایز دی. دغه رنګ عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه د امام د سلام نه وروستو د دې 2 رکعاتو سنت و قضا نقل ده. ابن ابي شیبه او محلا کی روایت نقل له. نو فرض مانځه نه پس دا 2 رکعاته سنت ادا کول هم جایز دي، منع ته نه دراغلی. او که یو سړی د نور خاطو وخت کې کوي نو هم جایز دي، لکه ابن ماجه کې حدیث دی. نو یو صحیح حدیث په بل صحیح حدیث باندې رد کول نه دی پکار، لکه بعضی مقلدین حضرات دا کار کوي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټولو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې